از 10 شاگرد ممتاز مسابقات علمی صرف و نحو که قبلا امتحانات آنها سوی وزارت معارف کشور اخذ شده بود، امروز طی محفلی در تالار مقام ولایت غزنی تقدیر شد. مسئولان بیان داشتند که وزارت معارف کشور متعهد به آموزش با کیفیت علوم دینی و عصری در کشور است. د پوهنې وزارت او دغه په اډانه کې د تعلیمات اسلامي معینات او بیا په هر ولایت کې د پوهنې ریاست په تمامه معنا سل په سل کې د دې کوشش کوي چې د وطن په بچانو کې عصري او دینی علوم با کیفیت پیدا شي او د دې لپاره مختلف پروګرامونه لري. نو ټول هغه طالبان او هغه خلق کوشش وکړي چې خپل زمن، خپل اولادونه، خپل ورونه علم تصور. اشتراک کنندگان نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. سوالونه هم ښه په ترتیب سره سوالونه ول او ډیر مفید سوالونه ول. دا د مو خو ډیر درڅخه خوشحاله یو. الله دې وکړي چې دا مسؤلین لا هم الله جل قدرت ور باندې ورکړي چې دغه رقم ته مدرسو ته توجه وي او دغه رقم ته نورې غونډې هم جوړې کړي. داسې شفاف ازموینه وه چې په هغه کې هغه څه چا چې د نقل لپاره تیاری کړی و نو د نقل هیڅ امکان نه و چې نقل د چا کړی وای او دغه رقم لحاظه په نورو باندې هم ښه دفاع سوې وه د دې غونډې او موږ دا ډېره شفافه غونډه وه او موږ ډېر ورڅخه راضي یو. این در حالی است که چند قبل مسابقات علمی مضامین صرف و نحو بین بیش از 250 شاگرد از سوی وزارت معارف کشور در ولایت غزنی و چندین ولایت دیگر کشور راه اندازی شده بود.